د ایران بهرنی چارو وزیر عباس عراقچي ویلي چې د هرمز تنګي نه دی تړل شوی او په سیمه کې د بیړیو درېدنه د امنیتي اندېښنو او د بیمې شرکتونو د ویرې له امله رامنځته شوې ده. عراقچي په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا وضعیت د امریکې له لوري د جګړې د رامنځته کېدو د احتمالي ګواښونو پایله ده، نه د ایران اقدامات. هغه ټینګار کړی چې ایران د نړیوالو اوبو د تګ راتګ ازادۍ ته ژمن دی. د سمندري تګ راتګ ازادۍ یوازې هغه وخت تضمینېدی شي چې د نړیوالې سوداګرۍ ازادۍ هم خوندي وي او په دې برخه کې باید سیاسي فشارونه کم کړی شي. پر ایران د ګواښونو پر ځای متقابل درناوی او ډیپلوماسۍ کولی شي د ستونزو حل ته لاره هواره کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته 48 ساعته وخت ورکړی څو د هرمز تنګي د خلاصون په اړه اقدام وکړي. د ټرمپ دغه دریځ د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د هرمز تنګي چې د نړۍ د تیلو د انتقال یو له مهمو سمندري لارو څخه ګڼل کېږي، هر ډول ګډوډۍ پکې د نړیوالو بازارونو او انرژۍ پر بیو مستقیم اغیزه لرلی شي. کارپوهان وایي چې د سیمې د روان وضعیت کولی شي د نړیوالې سوداګرۍ پر بهیر او د انرژۍ پر بازارونو پراخې اغیزې ولري که چیرې تاوتریخوالی زیات شي. په همدې حال کې د امریکې بهرنیو چارو وزارت په ټوله نړۍ کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې د خپل امنیت خوندیتوب ته پام وکړي، ځکه په وینا یې چې ښایي د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې امریکایي تاسیسات په نښه کړي. د دغه وزارت په خبرپاڼې کې ویل شوي چې په دغه خبرداري کې د سفرونو لنډمهاله ځنډ هم شامل دی. د امریکې بهرنیو چارو وزارت دا خبرداری داسې مهال ورکوي چې د ایران او امریکې اسرائیلو ترمنځ جګړه حساس پړاو ته ننوتې ده او تازه ښکېلو غړو یو د بل پر اټومي تاسیساتو هم بریدونه پیل کړي دي. له دې ټولو سربیره اسرائیلو کې د هیدرو برخې له لوري خپاره شوي معلومات ښیي چې ایران سره د جګړې پر مهال هر ورځ په اوسط ډول 61 اسرائیلیان وژل شوي دي. به نظامیان تروریست صهیونی و آمریکایی هشدار داده می شود که به طور کامل تحت رصد یگانهای اطلاعات عملیات نیروهای مسلح ما هستند و مخفی شدن آنها در شهرک‌ها همچون مخفی شدن آنها در یک شهرک در آراد هم به دلیل اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح موجب نجات جان آنها نمی شود. سردرگمی راهبردی فرماندهی سنتکام، فروپاشی شبکه پدافند چند لایه‌ای آمریکایی صهیونی در منطقه غرب آسیا و اختلال در سامانه پشتیبانی تسلیحات آمریکا در پی تدابیر و ضربات نیروهای مسلح ایران به دشمنان متخاصم معادلات جنگ را به نفع ایران تغییر داده است. تسنیم خبري اژانس د ابري رسنیو په حواله لیکلي له تیرو 21 ورځو راهیسې د ایران له لوري پر اسرائیلو توغول شوو توغندیو کې نږدې 1300 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د شنبې په ماښام د اسرائیلو په 2 سویلي ښارونو د ایران بلاستیک توغندیو کې 160 اسرائیلیان ټپیان شوي. هاخوا اسرائیل رژیم بیا وایي د جګړې په روانو ورځو کې اسرائیلو ته اوښتې زیان محدود دی او ډیری توغندي په هوا کې شنډ شوي دي.